السلام علیکم دوستانو ویلکم ټو انګلیش وذ ولید. دوستانو نن به مونږه فیوچر کنټینیوس ټنس وایو. دوستانو دا هغه زمانه ده چې یو کار به پر روان وخت کې څنګه جاری وي. صحیح ده. نو دوستانو اکاونټ مو در سره فالو کړی نه وي در سره فالو کړئ او ویډیو تر اخره پورې را سره وګورئ. راځئ دوستانو چې فیوچر کنټینیوس ټنس وایي څه ته په دې باندې ځان پوه کړو. فیوچر وای مستقبل ته، کنټینیوس معنا جاری، یعنی هغه کار چې په مستقبل کې جاری وي. صحیح ده. او ټنس معنا زمانه. صحیح ده. اوس راځو دوستانو د دې سټرکچر ده. نو که تاسو چیرته په سټرکچر ځان پوه کړئ نو کولی شئ چې ډېرې جملې په خپله جوړې کړئ. راځئ دوستانو په سټرکچر ځان پوه کړو. په پازیټیو سنس سبجیکټ د دې نه مخکې دوستانو موږ ویډیوګانو کې ویلو چې سبجیکټ وایي څه ته. سبجیکټ دوستانو فاعل ته وایي. څه ته وایي؟ فاعل ته. سبجیکټ وایي فاعل ته، یعنی کارکوونکي ته وایي. او پلس ویل بی د فیوچر کنټینیوس ټنس هیلپینګ ورب چې کوم ده هغه ویل بی ده. صحیح ده. دا د فیوچر کنټینیوس شناخت ده. په دې باندې به موږ فیوچر کنټینیوس ټنس پیژنو چې کله هم ویل بی راشي نو دا به موږ سره فیوچر کنټینیوس ټنس وي. اوس موږ لیکو دوستانو پلس ورب. ورب معنا پیل. صحیح ده. یعنی ایکشن، یعنی عمل. صحیح ده. او د ورب سره به موږ آی ان جی خامخا لګو. پلس آبجیکټ. آبجیکټ وای مفعول ته په څه باندې چې کار اجرا سي. اوس راځو دوستانو جملې څنګه پکې جوړې کوم. دوستانو دې ته تاسو ګورئ اولنۍ جمله د موږ سره آی موږ سره سبجیکټ راغی. صحیح ده. هی شي اټ وی یو دې دا ټول موږ سره چیرې سبجیکټ دي. نو آی ویل بی سبجیکټ موږ آی واغسته، ویل بی موږ سره هیلپینګ ورب ده. نو آی ویل بی سټډي اس ټي یو ډي واي سټډي واي مطالعه ته. صحیح ده. نو ورب سره موږ آی ان جی واچاو. آی ویل بی سټډینګ ټومارو. دا ټومارو موږ سره ټایم شو. نو آی ویل بی سټډینګ ټومارو زه به سبا مطالعه کولو لګیا یم. صحیح ده. دویمه جمله ده دوستانو موږ سره they will be playing cricket in the evening. دی موږ سره دوستانو سبجیکټ کې موږ سره دی راغی. صحیح ده. دا موږ سره چې ده دا موږ سره سبجیکټ ده. صحیح شو. نو دی ویل بی دا ویل بی چې کوم ده دوستانو ویل بی دا موږ سره هیلپینګ ورب ده. صحیح ده. نو دی ویل بی پلیینګ. پلی وای کولو ته. نو آی ان جی یعنی دوی به په کرکټ کولو باندې څنګه لګیا وي. نو they will be playing cricket. دوی به په کرکټ کولو لګیا وي. and the evening په ماښام کې. he will be working in the office. هغه به په آفیس کې په کار کولو لګیا وي. نو هی موږ سره دوستانو دا هی موږ سره چې راځي سبجیکټ راځي. will be موږ سره helping verb راغی. work وای کار ته پس په مفعول شو. نو آی ان جی ورسره راغی. نو he will be working دا موږ سره چې راځي ورب راځي. نو he will be working in the office. هغه به په آفیس کې په کار کولو باندې لګیا وي. اوس راځو دوستانو مونږه نیگیټیو سنټنس جملې جوړو. نیگیټیو سنټنس جمله به څنګه جوړو مونږ؟ مطلب هغوی به په کرکټ کولو لګیا وي. نو اوس به په منفي جمله کې مونږ څنګه وایو؟ هغوی به په کرکټ کولو لګیا نه وي. مونږ به په مطالعه کولو لګیا نه یو. صحیح ده. نو نه به مونږ په دې کې اضافه کوو. صحیح ده. نو اوس راځو مونږ په دې کې نیگیټیو سنټنس سټرکچر جوړو. د منفي جملې سټرکچر یعنی د منفي جملې جوړښت به څنګه مونږ جوړو؟ ولیکو چې سبجیکټ څه وایي؟ فاعل ته، یعنی کارکوونکي ته وایي. ویل بی بیا به مونږ چې وکړو ویل بی به ولیکو. پلس ناٹ به په دریم ځای کې موږ سره د سټرکچر راځي. نو سبجیکټ پلس ویل بی پلس ناٹ ورب آی ان جی پلس آبجیکټ. صحیح ده. دا د منفي جملې موږ سره سټرکچر ده. صحیح ده. نو اوس به موږ وایو چې آی موږ سره چې راځي سبجیکټ راځي. نو آی موږ سره سبجیکټ راغی. آی ویل بی دا موږ سره هیلپینګ ورب راغی. صحیح ده. دا موږ سره هیلپینګ ورب راغی. I will be not
not د دې ځای نه راغله موږ سره په سټرکچر نه. نو I will be not studying tomorrow. زه به سبا په مطالعه کولو لګیا نه یم. صحیح ده. بله جمله ده دوستانو موږ سره they will be not playing cricket in the evening. هغوی به ماښام په کرکټ کولو لګیا نه وي. مخکې موږ ویلو چې هغوی به ماښام په کرکټ کولو لګیا وي. صحیح ده. نو بیا موږ په منفي جمله کې څنګه ویلې they will be. نو اوس به په منفي جمله کې موږ څنګه وایو they will be not playing cricket in the evening. هغوی به ماښام په کرکټ کولو باندې لګیا نه وي. اوس راځو دوستانو اخري جملې ته. اوس دې ته تاسو وګورئ دوستانو he will be موږ په دې پازیټیو مثبت جمله کې ویلو چې he will be working in the office. هغوی به په آفیس کې په کار کولو باندې لګیا وي. نو په منفي جمله کې بس په آفیس کې په کار کولو باندې لګیا نه وي. نو څنګه به وایو he will be he will be not working in the office. هغه به په آفیس کې په کار کولو باندې